بزرگانو اسمان تا 3 کروڑ میله مزل 3 کروڑ میله اس پوگمه 2,15,000 میله د ځمکې نه اوچته ده. دا سپوږمۍ دا ستوري اسمان لاندې مثل القنادیل لکه دا بجلی چې د چت لاندې را ځوړندی دغه ستوري بیا د اسمان لاندې داسې را ځوړند. فایده یې څه شوه؟ فایده قرآن په خپله ویلې ده ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. الله وی د دنیا اسمان چې دی ما ښایسته کړی دی په ستورو باندې دا زینت د اسمان. وجعلناها رجوما للشیاطین او بیا مې دا د اور لمبې د شیطانانو دپاره ګرځولي دي چې اسمان ته شیطان لاړ شي دا ستوری ورته د اور لمبه شي او پیولي اسمان د دنیا ته چرسي او دروازه ټکوي. دربان د اسمان आवाज کوي چې څوک دی؟ جبريل علیہ السلام ورته وایي انا جبريل ومن معك د سره څوک دی؟ ومعي محمد رسول الله صلی الله علیه ملائکه دروازه لري کوي او په قطار ملائکه دائیں بائیں داول اسمان نه تر دویم اسمانه پورې ولاړي دي استقبال کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه او دا الفاظ وایي چې مرحبا مرحبا بنبی صالح. دلته یو نکته اوري نور بیان د بیا مخکې جملې تاسو کوم علماء لیکي چې آسمانونو ته تک د پیغمبر غرض خو خدای سره ملاقات نو دا ملاقات خو په ځمکه هم کېدی نو دا دومره لوی سفر یې پکې څه فرمایي چې دلته تکلیف غرض نه و دلته راز داو چې د اسمانونو کې عربها او کربها او پدمها بلکی چې دا کله نه پیدا دي ایسمه کې تغییر راځي. الله ته التجا وکړه چې یا الله په دې لوح محفوظ کې مونږ ګورو نو لا اله الا الله دا خدای خدایا دا محمد رسول الله ور سره چې کوم دی خدای دا خو یا مونږ ور پرېږده چې لاندې وګورو او یا لږ پاس راوله چې مونږ وګورو. نو الله پاک دا ملائکو درخواست منظور کا او رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته بوتلو چې دا ملائکیم د په دیدار مشرف. اوس سردار کونین څنګه وو نو دا تپوس خو بچا نه کوي ایک چانه نشي کولی د څومره حسینو او د کومو کمالاتو مالکو نو دا تپوس دو بزرگانو نه شوی دی او هغې ولا دا جواب ورکړی. یو خدا چې حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری آنچه خوبان همدارند تو تنها داری. یا رسول اللہ د یوسف کو خالد مخستواله د موسی علیہ السلام پلاس کی کمال چترخ کے او منلو پرکار دے کولو آنچه خوبان همدارند تو تنها داری پټول ما شکو کی چې څومره خاصیتونه دي یا رسول الله خاصیت یې आवाज پتا کړي. بل بزرگ نه د پیغمبر د حسن تپوس شو هغه دا تپوس ما نه مکوې دا تپوس جبرائیل نه وکړي. جبرائیل نه وی جبرائیل یو ورځ رسول الله ته کتل او ورته وی چې آفاقها گردید ام آفاقها گردید ام مہر بطان ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری. یا رسول اللہ دا دنیا محبوبان و معشوقے میں وکتے لیکن تپ کلا تبل شے بیا دا تپوس دی دی عائشی نہ وکئی دسور لسمس پوگمائی دو سرداری کونین پکٹ کے پروت تھے. بی بی عائشہ فرمائی واللہ العظیم
ما بکلس پوگمائی تکتل کلب میں چہرہ انور د جناب رسول اللہ تکتل چه د چهره تبن یو کتن اس پوگمائی برات تتخکار دلا باشا نو هغه درخواست الله د ملائکو منظور کړ او دته دعوت ورکو چې اسمانونو تراش دغه ځنا بیا پورته یو بل سورلی راغلی و چې هغه سورلی ته زینه وایي علماء محققین لیکي چې خدای به په دې پوي وي چې دغه زینه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د بیت المقدس نه په سور اسمانونو ته تلو چې دا زینه څه شی ده بعض علماء متأخرین وایي چې زینه داسې یو سورلی وه لکه دې وخت کې تاسو په دې شل یا دیرش منزلونو کې دا لفټونه وګورئ باقی دی زینے اصل حقیقت سو حافظ ابن کثیر لکلی دی چھے آسمانوں تا تک چدے آپ زینت شوے دے او زینت سے شو وہ دے خدای پوئے دے چدا سنگا سورلی ہوا عزیزانو بیا یو شپوا او پشپا کی بیا د سترګو د رب خبره وا نو د سترګو پر رب کې د اسمان اوله دروازې ته سردار کونین صلی الله علیه وسلم خلاصه دا دروازه لري شو ملائکه ټول په استقبال کې ولاړې دي اول اسمان پار شو دویم اسمان سره بیا دا چلو شو ازدانو عرض داو چې دا عقل کې نه راتلل چې پیغمبر په دې جسم عنصری زینده باندې سوریدل او اسمانونو تتلل دا غوښته چاو اسمان ته خدای زینده را لګوي چاوا خدای یو سړي ماته ویا کالجی علیکم ماته مولانا صاحب ته چې وای چې دا بوراق یا دا زینه دا جازو نو د دې جاز پایلټ څوک جاز خو به پایلټ نه چلی ما پایلټ جبرائیل علیہ السلام سردار کونین صلی الله علیه وسلم دا آسمانونو ته چتلو نو جنت ته اول بوت جمعه ما دلته خبره پرې شوه چې جهنم ته ځو او په دغه سیر کې جبريل ورسره او جنت ته بوت دا جنت ته وګوره علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره خو پزمو کوم کېږي شي والله اسمانونو تولی بوتلو دومره لوی تکلیف ولول نو دا غي جوابونه ډېر یو جواب دام چې دا الله منشا داوا چې زتا تا په جنتونو کې چې کوم نعمتونه ما ستا امت له جوړ کړی او ستا د امت سره مې بیع او شراء کړی بیع شراء ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اے پیغمبر استاد امت سره ما خرید او فروخت کړی دی استاد امتیانو ځان او مال ما غسته دی او داغي په بدل کې می جنت ورکړي یا پیغمبر راشه استاد امتیانو ځان او مال چې ما غسته دی
او په بدل کې مې کوم جنت ولا ورکړی